سوداو کې قسمونه کول څرنګه دي؟ اول روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قسم دنیایي ګټه خدا ده چې سودا اما بیعه ښه خرڅوي، خو سړی په تا باندې اعتماد وکړي چې مسلمان د دروغ ونه ولې وایي چې ښه ګیره یم ده او قسم یې مو خوړ نو وایي اخلي، لیکن په دغه دروغو قسم باندې چې تا څومره ګټه وکړه برکت پې نه وي، دغه په دروغ قسم برکت ختموي. دوم روایت کې بیا دغسې ده چې دغه ډېر قسمونه مه کوه په بیعه کې، ځکه دا مطبعه خرڅوي خو برکت ورکوي. اوس دلته دا قسم په بیعه کې منع ده. ولې منع ده؟ وایي قسم که په دروغو وي نو دروغ خو هسې ګناه ده چې قسم په دروغو باندې شي، خو نو لا ډېر جرم ده. خو که په رښتیا باندې قسم کول ویم په سودا کې قسمونه ډېر قسمونه مه کوئ، د رښتیا یې مه کوه چې ما په دومره اخیستی او واقعي دې په هغومره اخیستی وي. ولې د دغه دوې وجې ذکر کېږي. یو خو دا ده چې وایي ډېر کثرت خلف چې راغی ولو که صادق وي سړی بیا په قسمو کې دلاوره کېږي، چې دلاوره شو بیا په دروغ هم تر کېږي. دوم شاه ولی الله صاحب وایي چې د الله تعالی نوم ذریعه د دنیا ګرځول دا مناسب نه دي، چې د خدای پاک په نوم باندې ته ګټه کوې دا مناسب نه ده، د بې حرمتي د اسم د الله تعالی. او چې په قسم په دروغو باندې وکړي سودا خرڅه شوه ظاهره یې ګټه وکړه خو برکت ولې ورکېږي؟ د برکت ورکېدن وجه بې وایي دا ده. اصل په سوداو د مسلمانانو کې چې برکت پیدا کېږي وایي په دعاو د ملائکو پیدا کېږي، چې مسلمان سودا کوي په سودا کې رښتیا وایي ملایکې دغه تجار ته دعاوې کوي، هغه د دعا په برکت په کاروبار کې برکت پیدا کېږي. او کله چې په دروغ قسم وشو ګناه شوه چې ګناه یې وکړه ملایکې ګنهګار سړي ته دعا نه کوي خیرا کوي، نو دا یې ډېروي خو ډېره نه شي، دا ډېرې کې په یو وار درب وخوري ټولې تر لاړې شي. او دا موږ خلک ټول اوس په دغه ظاهري ګټې ته ګوري، که په قمار دي که په سود دي که په غلا دي که په رشوت دي که په عربو ګناه ده، خو کوشش کوي چې دنیا ډېره کړي. لیکن ښه ورځ نشي پیدا کولی. اما ملګرو ته وخت کې ویلې موږ جومات کې کار کوو، تاسو ته مې هم غالبا وویلې که نه، مستري ده په روزانه مو ورکړی و چې موږ به ورته ولاړو بیا تیز کار کوو، چې نه و به ولاړ زه به کسان هلته د کمرې په کړکۍ کې ورته پټ شم، بس خپل مجلس پې کوه چې بیا به زه څنګه مې سر ورښکاره کړو په دروغو به لګیا شو، خښ ته داسې تاو کړه خښ ته داسې تاو کړه ټک ټک ویې ټکوه داسې وکړه. حتی یو وخت کې ورته پټ شم چې شګه یې دغسې واچوله، لنده شګه سیمټ یې نه کړه ورکاټ، صرف شګه یې دغسې زر زر اواره کړه خښتې پکې شوې. ورغلم ولې دا څلورمه پنځمه راده ده وایي لیول برابر و، ما سترګې د ړندې شه لیول خو په مځکه اول سر کې برابرېږي، دا خو تیاره پخڅه ده. بل وارې بیا راووتم چې دی دغسې په مجلس سره لګیا دي، دا بیم یې اچولی ده داسې غټ بیم چې دا د سیمټو په دغه هسې خښ ته داسې تاو کړي داسې تاو کړي. نو ما خو ته خوشکې راغله ورته راغله ما د خدای نه شرمېږئ، د جومات د الله کور ده په دغه کې لګیا یې په دغه یې ډېروئ چې روزانې هم ډېرې شي ورځې ډېرې تېرې کوې، مالې خدای به درته په غضب شي راوبولي وږئ پښه به مو غوټه ماته شي چې څه م ګټلې دي هغه به هم ټولې درنه لاړې شي. ماسپښین مستري راولي د پښه یې غوټه ماته شوه. وروسته بیا دا نور ده چې خیرام راته کړو، مالې خیرام نه دې کړی خو خدای وویلی، ما خو هسې حکایت وکړو، هغه خدای پاک په تاسې باندې ولیده دغو ته ورپېښېږي، ټول عمر په مزدورۍ باندې لګیا دغه بدبختان دي اوس لګیا دي لمونځونه نه کوي او دسونه نشته، ټول عمر مزدوري ده، ګټه یې څه شی وکړه؟ خو نه یې صفا کالي موږ ولیده، نه مو د دوی د راحت خوب ولید، د سهار نه لګیا تر ماخوستنه پورې لګیا خو اکثره په کاروبارو کې دوکې کوي. په دا دوکوی چې ډېری خدای پاک برکت نه پکې پیدا کوي، تاوانونه ورځي شیان ورځي ځکه مړیږي نه قناعت نه حاصلېږي. بل لویه خبر دا ده په خوراک کې برکت، په دنیا کې برکت دا ده چې زړه کې اطمینان پیدا شي، توفیق په طاعت پیدا شي. چې برکت ختم شي زړه کې لوږه وي، زړه نه مړیږي، اطمینان نه پیدا کېږي او توفیق د طاعت لاړ شي ختم شي.